بسم الله الرحمن الرحیم د لویس او بخونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیلهمند یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپل ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرام اوسئ او په دې هیله چې خپل درسونه مو لوستلي وي او زده کړي مو وي. ګرانو زده کوونکو، راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې ګورئ، اسلامي ښوونې او روزنې مضمون دی، دویم ټولګی. عنوان څه ده؟ طیبه کلمه. نن به موږ د طیبې کلمه زده کړو، په معنا باندې به یې هم پوه شو. دا چې طیبه کلمه کومه کلمه ده او معنا یې څه ده، نن به یې زده کړو. د کتاب پاڼه مو ګرانو زده کوونکو 28مه پاڼه ده، 22مه برخه ده او دویم لوست دی. او زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ د طیبې کلمې په لوستلو باندې پیل وکړو، طیبې کلمه زده کړو، یو ځلې به د اسلام 5 بناوې په هکله لنډه یادونه وکړو. دا چې اسلام څو بناوې لرلې، موږ په تېر لوست کې لوستلی وو که نه ګرانو زده کوونکو؟ اسلام څو بناوې لرلې؟ اسلام 5 بناوې لرلې. لومړۍ بنا یې کومه بنا ده؟ لومړۍ بنا یې د طیبې کلمه ده چې نن به یې په خیر ولولو او زده به یې کړو. دویمه بنا یې کومه بنا ده ګرانو زده کوونکو؟ دویمه بنا یې لمونځ کول دي. لمونځ کول په ټولو مسلمانانو باندې په ورځ کې څو ځلې فرض ده؟ څو وخته فرض ده؟ 5 وخته. درېیمه بنا یې ګرانو زده کوونکو روژه نیول دي. روژه نیول په ټولو مسلمانانو باندې په یو کال کې پوره یوه میاشت په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. څلورمه بنا یې زکات ورکول دي. زکات ورکول هم په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. موږ د زکات ورکولو ګټې هم لوستلي چې د زکات ورکولو ګټې څه ګرانو زده کوونکو؟ زموږ د مال د زیاتوالي سبب ګرځي. کله چې موږ زکات ورکوو، الله تعالی څه کوي؟ زموږ په مال کې برکت اچوي. نو زکات ورکول ګرانو زده کوونکو یوازې په موږ نه، یوازې په ښځینه او نارینه نه، بلکې په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. 5م بنا یې کومه بنا ده ګرانو زده کوونکو؟ 5مه بنا یې حج کول دي. حج کول په ټولو مسلمانانو باندې، البته هغه کسان چې وس او توان یې لري، الله تعالی په ټول عمر یو ځلې په ټولو مسلمانانو باندې فرض کړی دی. هغه څوک چې وس لري نو حتما باید یو ځلې د الله تعالی د کور زیارت وکړي ګرانو زده کوونکو. څنګه مو چې وویل اسلام 5 بناوې لري. لومړۍ بنا یې د طیبې کلمه ده، نن به یې په خیر ولولو زده به یې کړو. دویمه بنا یې لمونځ کول، درېیمه یې روژه نیول، څلورمه یې زکات ورکول او 5مه یې حج کول دي. نن به موږ د اسلام لومړۍ بنا یعنې د طیبې کلمې په هکله باندې به ولولو. یعنې څنګه مو چې وویل زموږ د نن ورځې لوست د طیبې کلمه. نن به موږ طیبې کلمه زده کړو چې طیبه کلمه کومه کلمه ده. ګرانو زده کوونکو خپل کتابونه مو راوباسئ. 28مه پاڼه ده، یو ځلې به یې د مخې ولولو، زده به یې کړو چې طیبه کلمه کومه کلمه ده. یو ځلې ستاسو زه له مخې لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو به په غور سره غوږ ورته نیسئ او بېرته به یې له ځان سره تکراروئ، د دې لپاره چې تاسو د طیبې کلمې تلفظ ښه زده کړئ او په معنا باندې ښه پوه شئ. یو ځلې زه لولم، تاسو ورته غوږ ونیسئ. دویم لوست طیبه کلمه. طیبه کلمه: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. د طیبې کلمې معنا: نشته د عبادت لایق یعنی وړ مګر یو الله دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر او استازی دی. یو ځلې بیا هم درته لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. دویم لوست طیبه کلمه. طیبه کلمه: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. د طیبې کلمې معنا: نشته د عبادت لایق یعنی وړ مګر یو الله دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر او استازی دی. ګرانو زده کوونکو څنګه مو چې ولیدل د طیبې کلمې معنا مو باید سم زده کړو، تلفظ باید سم پوه شو، معنا یې باید سم زده کړو، ځکه چې
طیبه کلمه د یو مؤمن ایمان او عقیده بشپړوي. او طیبې کلمې ته څنګه مو چې ولیدل ګرانو زده کوونکو، طیبه کلمه الله تعالی ته تر ټولو نږدې غوره او افضله کلمه ده. یو ځل بیا هم درته تکراروم، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمې معنا څه وه ګرانو زده کوونکو؟ معنا یې دا ده چې وایي هیڅ لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغام راوړونکی یعنی پیغمبر دی. څنګه مو چې وویل طیبه کلمه الله تعالی تر ټولو غوره کلمه ده، نو په ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې د دې کلمې تلفظ سم زده کړي او په معنا باندې سم پوه شي. ګرانو زده کوونکو، طیبې کلمې ته د توحید او د اخلاص کلمه هم وایي. طیبې کلمې ته د توحید او د اخلاص کلمه هم وایي. نو په هر مؤمن باندې دا لازمه ده چې د دې کلمې الفاظ او معنا سم زده کړي. نو که چیرې موږ دا کلمه ووایو او په الفاظ باندې پوه نشو، په معنا باندې پوه نشو، دا هیڅ کومه ګټه نه لري، ځکه چې د یو مؤمن ایمان او عقیده د دې کلمې سره بشپړېږي. نو لازمه ده چې معنا او تلفظ یې سم زده کړو او د زړه نه ورباندې باور او یقین وکړو. او د دې کلمې ټول شرطونه، ټول احکامونه باید ومنو او عمل پرې وکړو. نو تاسو به هم وایئ چې کوم شرطونه؟ ګرانو زده کوونکو، د طیبې کلمه 2 شرطونه لري. طیبې کلمه څو شرطونه لري؟ د طیبې کلمه 2 شرطونه لري. لومړی شرط د لا اله الا الله شرطونه دي، او دویم شرط د محمد رسول الله شرطونه دي. راځئ چې وګورو ګرانو زده کوونکو د لا اله الا الله شرطونه کوم دي. د لا اله الا الله شرطونه ګرانو زده کوونکو دا دي. لومړی شرط کوم څه دی؟ لومړی شرط دینی مسایلو په اړه باندې باید پوره معلومات ولرو. یعنی د دینی مسایلو په اړه باندې موږ باید پوره معلومات ترلاسه کړو. دویم شرط څه دی؟ دینی مسایلو باندې باید یقین ولرو. کله مو چې د دینی مسایلو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړ، نو باید په دغه مسایلو یعنی په ټول هغه دینی مسایلو باندې چې موږ معلومات ترلاسه کړی دی باور او یقین پرې ولرو. یوازې دا مهمه نه ده چې موږ یې په ژبه ووایو او باور پرې ونه کړو، ځکه چې دا بیا کومه ګټه نه لري. اول موږ باید معنا ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، وروسته د هغه نه باید یقین او باور پرې ولرو. دریم شرط څه دی ګرانو زده کوونکو؟ ټول احکامونه یې باید د زړه نه ومنو. دریم شرط څه دی؟ ټول احکامونه یې باید د زړه نه ومنو. لکه څنګه؟ یعنی ټول هغه کارونه چې الله تعالی موږ ته یې په کولو باندې امر کړی دی باید هغه کارونه وکړو، لکه لمونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول، او همدارنګه څنګه مو چې د اسلام 5 بناوې ولوستل، یعنې هغه ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ ته یې په کولو باندې امر کړی دی. او هغه کارونه چې موږ منع کړي یو باید هغه کارونه موږ ونه کړو، لکه غلا کول، دروغ ویل. دغه ټول هغه کارونه دي چې الله تعالی موږ یې منع کړي او باید موږ هغه کارونه ترسره نه کړو. څلورم شرط کوم شرط دی ګرانو زده کوونکو؟ باید رښتیني او صادق اوسو. دریم شرط دی موږ باید رښتیني او صادق اوسو ګرانو زده کوونکو. څنګه مو چې مخکې درته وویل باید غلا ونه کړو، دروغ ونه وایو، همیشه صادق اوسو. بل شرط ګرانو زده کوونکو د محمد رسول الله شرطونه دي. څنګه مو چې وویل طیبې کلمې 2 شرطونه لرل، د لا اله الا الله شرطونه چې ومنوستل، اوس د محمد رسول الله شرطونه. د محمد رسول الله شرطونه ګرانو زده کوونکو دا دي. لومړی شرط دا ده چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې باید تصدیق کړو. هغه خبرې، هغه کارونه چې الله تعالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي باید هغه ټول تصدیق کړو ګرانو زده کوونکو. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه باید اطاعت وکړو. یعنی څنګه؟
یعنی هغه کارونه چې موږ ته یې په کولو امر کړی دی هغه باید وکړو او هغه کارونه چې موږ منع کړي یو باید هغه ونه کړو او ځان ترې وساتو. دریم شرط څه دی؟ د الله جل جلاله عبادت باید هغه ډول وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. دا یې دریم شرط و ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست هیله منده یم چې زده کړی مو وي. یو ځلې بیا هم درته تکراروم د طیبې کلمه د اسلام اوله یا هم لومړۍ بنا ده او د طیبې کلمه کومه کلمه ده ګرانو زده کوونکو؟ هغه پاکه کلمه دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ځلې بیا هم درته تکراروم لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې معنا دا ده چې وایي پرته د الله تعالی نه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. ګرانو زده کوونکو د دې کلمې معنا او تلفظ باید ښه زده کړي ځکه چې د یو مؤمن ایمان او عقیده په دې کلمې باندې بشپړیږي او دا کلمه د جنت کلي دی. ګرانو زده کوونکو یعنی هغه څوک چې په دې کلمې باندې پوره باور ولري نو الله تعالی څه کوي؟ د جنت ټولې دروازې ورته خلاصوي. یعنی موږ کله چې دا کلمه زده کوو باید باور هم پرې ولرو. ګرانو زده کوونکو یوازې دا مهمه نه ده چې موږ یې په ژبه شپه ورځ ووایو اما یقین پرې ونه لرو. باید به اول باور باید پرې ولرو. ګرانو زده کوونکو د دې کلمې فضیلتونه ډېر زیات دي چې په راتلونکي لوست کې به یې په خیر یو ځای سره ولولو زده به یې کړو او پوه به شو چې دا کلمه کوم فضیلتونه لري. ګرانو زده کوونکو دا د تاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې زده کړی مو وي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.